الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. قرآن کریم دا د الله تعالی کلام دی، دا د الله تعالی وینا ده، دا د الله تعالی پیغام دی. د ټول انسانیت د زندګۍ تیرولو یو نقشه ده، یو ضابطه ده، یو طریقه ده چې د انسانیت د کامیابی څومره صفات الله تعالی غ صفات ټول انسانیت د قرآن کریم کې ذکر کړي دي. د قرآن کریم دی آیات کې الله تعالی انسانانو ته د دوه خبرو تلقین کوي چې کوم انسانان په خپل ژوندۍ کې دغه دوه خبرو ته توجه ورکړي او د دوه خبرو ته متوجي سي، هغه انسان د ژوندۍ د ډیرو فتنو سره، د ډیرو ستړو سره او د ډیرو مشکلاتو سره ځان محفوظ کولای شي. اولنۍ خبره چې قرآن کریم انسانانو ته کوي هغه دا ده چې وتلو ما اوحی الیک من الکتاب. ای پیغمبره چې د کم کتاب د کم قرآن وحی د جبرائیل علیه السلام ته په ذریعه سره تا ته را رسېدلی دي، د قرآن کریم تلاوت کوه. د قرآن کریم تلاوت په خپله کول، د قرآن کریم د تلاوت طریقه په کور کې رواج کول، د قرآن کریم تلاوت د کور په تور سرو باندې کول او د قرآن کریم تلاوت په کور کې په بچانو باندې کول. سهارم کور کې د قرآن کریم تلاوت کول، ماښام کول، د ورځې کول، د شپې کول. نو اولنۍ خبره الله تعالی انساني قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام ته یو دا خبره کوي چې اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، د قرآن کریم تلاوت کوه. او دویمه خبره واقم الصلاة، د لمانځه اهتمام کول، په خپل هم لمونځ کول او د کور انسانان لمانځه ته متوجه کول او د کور انسانان ته د لمانځه کولو ترغیب ورکول. ځکه لمانځه کې دا برکت ہے ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، چې کمی فتنې را روان دي او کمی گناهونه را روان دي او کم د فتنو د گناهونو طریقې را روان دي، هغه په کورو کې رواج کیږي، هغه د انسانانو په دماغو کې راځي. نو د قرآن کریم په ذریعه سره او د لمانځه په ذریعه سره الله تعالی د کور حفاظت کوي، الله تعالی د انسان حفاظت کوي، همې د گناهونو څخه حفاظت کوي، همې د فتنو څخه حفاظت کوي. کشکاره فتنی، کپټی فتنی، کلوی فتنی، کچنی فتنی چې د هغې څخه سړی د خپل ځان حفاظت غواړي، د خپل کورو د بچانو حفاظت غواړي، نو هغه کور کې د ټولو څخه مخکې د قرآن د تلاوت رواج جوړول او په دویمه طریقه په دویمه درجه کې دستی د قرآن کریم څخه وروسته هغه کور کې د لمانځه اهتمام کول، لمونځ په ښه طریقه سره ادا کول. چې په کم کور کې دغه دوه عمله جاری هغه کې د قرآن کریم د تلاوت اهتمامي قرآن کریم تلاوت کیش
او په کوم کور کې د قران کریم د تلاوت سره المنز په پابندیو په اهتمام باندې کیږي نو بیا به د دې دوه په ذریعو سره الله تعالی هغه کور د مشکلاتو څخه ساتي، بیا به هغه کور د فتنو څخه ساتي، بیا به هغه کور د پریشانیو څخه ساتي، بیا د مځکې پر مخ چې د ګناهونو کم سیلابونه را روان دي هغه کور حفاظت به الله تعالی د هغه سیلابونو څخه کوي. ځکه قران کریم داسې کلام دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت ده القرآن احب الی الله من فی السماوات من فی السماوات ومن فی الارض ومن فیهن. چې څومره مخلوقات الله تعالی د اسمانو کې چې څومره الله تعالی پیدا کړی دي، کاغی د لمر په شکل دی، کاغی د سپوږمۍ په شکل دی، کاغی د ستورو په شکل دی، کاغی د نور په شکل دی، قرآن کریم د دې ټولو سره الله تعالی ته ډیر محبوب کلام دی. ومن فی الارض چې مځکه کې الله څه پیدا کړي دي د دې ټولو سم قرآن کریم محبوب دی. کم ځکه کې څومره دریابونه دي، کم ځکه کې څومره غرونه دي، کم ځکه کې څومره درې دي، کم ځکه کې څومره انسانان دي، که په اسمانو مځکو کې څومره فرشتي دي، که په مځکه کې بیت الله ده، که به نور مقدسات په مځکه کې دي، قرآن کریم د دې ټولو سم الله تعالی ته ډیر محبوب دی. او ومن فیهن چې د مځکې او اسمانو په مابین کې الله تعالی څه پیدا کړي دي دا ټول سم قران کریم الله تعالی ته ډیر محبوب دی. اسمانونه او په اسمانو کې چې څه دي، مځکې او په مځکو چې الله تعالی څه پیدا کړي دي، د اسمانو د مځکو په مابین کې چې الله تعالی څومره پیدا کړي دي د دې ټولو سره الله تعالی ته محبوب شی هغه قران کریم دی. نو په انسانانو کې الله تعالی ته محبوب انسان هغه انسان دی چې د هغې په زړه کې د قرآن کریم سره محبت وي، د هغې پر ژبه د قرآن کریم همیشه تلاوت. او کورونو کې الله تعالی برکت په هغې کور کې راولي، خیر په هغه کور کې راولي، او خپل رحمتونه او انوارات الله تعالی د طرف هغې کور ته را رسیږي چې کوم کور کې د قرآن کریم سهار او ماښام تلاوت کول کېږي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې د انسانان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انسانانو دپاره د دوه خبرو تلقین کوي. یو کور کې د قرآن کریم تلاوت کول او دویم طرف ته کور کې د لمانځه اهتمام کول. دا دوه شی د فتنو په زمانه کې د فتنې څه کوي په هره زمانه کې دا دوه د انسانانو دپاره د حفاظت بهترینه ذریعه ده. علامه منذری رحمه الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ترغیب و ترهیب کې را نقل کوي. علامہ منذری رحمه الله وی البیت الذي يقرأ فيه القرآن لا يتسع على اهله. چې کوم کور کې د قرآن کریم تلاوت سهار او ماښام کیږي هغه کور د هغه کور پر استوګنو انسانانو باندې ډېر وسیع او فراخ. په هغه کور کې یو قسم روحاني برکات دي، په هغه کور کې یو قسم روحاني انوارات دي، په هغه کور کې یو قسم خوشحالي، په هغه کور کې یو قسم د زړه سکون چې کوم کور کې قرآن کریم تلاوت کیږي. نن د زړه سکون پیدا کول، په کور کې خوشحالي پیدا کول دا ډېره لویه مسله وي او د دې مشکلاتو سره ډېر خلک مخامخ دي. ډېرې نارینه انسانان او ډېرې زنانې هغې دا خبره او دا شکایت همیشه پیښوي چې زموږ زړونه په دې کور کې تنګ دي. نه به په هغه کور کې تنګي ځکه کور به پر څو اکړه باندې پراخ جوړي، نه به په هغه کور کې د خونو د حجرو تنګي، نه به په هغه کور کې د غولې او د اسبابو کمي، او نه به په هغه کور کې د بل څه تنګوي. لیکن د کور صاحب نارینام کله وایي زما د کور کې نفس تنګ دی او د کور کې د نفس تنګۍ څه ساه بندیږي. کله هغه زنانم دا شکایت کوي چې زما په دې کور کې نفس تنګ دی او زما په دې کور کې د نفس تنګۍ څه ساه بندیږي. ما ته په دې کور کې زندگی کول ډیر ګران دي او ما ته په دې کور کې ژوند تیرول ډیر سخت دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي نسخه بیان کړې ده چې په کم کور کې د قرآن کریم تلاوت کیږي هغه کور کې الله تعالی روحاني وسعت او فراخي راولي، په هغه کور کې الله تعالی خوشحالي راولي، په هغه کور کې الله تعالی سکون راولي، په هغه کور کې الله تعالی د زړه آرام راولي. د هغه کور انسانان بیا په هغه کور کې د سکون او د خوشحالۍ زندگی تیرولای شي.
ځکه د قران کریم په تلاوت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو فائدہ دا ده چې په کم کور کې کنارینه کې کې زنانه کې ماشوم کې مشر کې کشر د قران کریم تلاوت کوي دا غي په برکت الله تعالی د کور کې پر انسانانو خوشحالي او روحاني انوارات راولي. او د دې سره سره وتحذره الملائکه وتحجر الشیطان، چې کم کور کې د قران کریم تلاوت کوي چې هغه کور ته ملائکه ډېر راځي، هغه کور کې د ملائکو ازدحام، هغه کور کې د ملائکو رش. ملائکه هغه مخلوق ته، ملائکو ته الله تعالی د تلاوت کولو طاقت نه دی ورکړي. ملائکه د قران کریم تلاوت نسی کولای، لیکن ملائکه د قران کریم عاشق مخلوق دی. چې کم کور کې په کم ځای کې د قران کریم تلاوت کیږي الته ملائکه ځان را رسید د قران کریم سما اوریدنه کوي. نو چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت کول کیږي هغه کور ته وتحذره الملائکه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کور کې ملائکه ډیری او ملائکه نورانی مخلوق ده او د مورل ملائکه د مخانو او د ملائکه د شکلونو سره د کورو کې انوارات راځي او په دې کې برکات راځي او دې کې د الله تعالی رحمتونه راځي. او د هغه ملائکو د اجتماع په خاطر د هغه کور د انسانانو زړونه ډېر نرمي، د هغه زړونه د محبت ډکي، د هغه زړونه د یو د بل سره د الفت او د شي ژوندۍ تیرولو ډکي. زمونږ په هغه کور کې به مسکنات سب نه وي، لیکن د مسکنات سره سره به د هغه خلکو ژوندۍ ډېره وسایي. د پلار به د زوی سره محبت وي، د ورور به د ورور سره محبت وي، لور به در مور جاریږي، مور به در لور جاریږي، خواشه به د مژور په ژبه پوهېږي، مژور به د خواشه په ژبه پوهېږي، زندگی به په سکون او په اطمینان کې روانه وي. لیکن چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت نه کیږي الته د قران کریم بجای د نور آلاتو تلاوتونه کله غانې دي، کله بجانې دي، کله سروزونه دي، کله سدي. نه بیا خو هغه کور ته د ملائکو بجای شیطانان راسي او شیطان ډېر ظلمانی مخلوق دی او شیطان ډېر د الله تعالی د رحمت سلیری مخلوق دی. هغه کور کې بیا صرف ظلمات راځي، تاریکی راځي او هغه شیطانی مخلوق چې شیطانان دي هغه چې کله په دې کور کې راسي د هغه په خاطر د هغه کور د انسانانو په دماغو کې بغض وي، د هغه کور د انسانانو په دماغو کې نفرت دي. هغه کور انسانان رشته به د پلارو د زوی او رشته او قرابت به د ورورو د وروري، لیکن پلار به زوی ته سلام ویلو ته تیار نه او زوی به د سلام د جواب ورکولو ته تیار نه. ورور به د ورور سره په نفرت کی او زوی به د پلار سره په نفرت کی. د لور مور په مابین کې به زندگی د نفرت او د خوښ او د مجور زندگی به د نفرتي. حالانکه هغه کور کې وسعت او پراخیم ستا، په هغه کور کې قسمه قسم نعمتونه ستا، په هغه کور کې قسمه قسم راحتونه ستا. د هغه کور د انسانانو اسباب ټول برابرې، لیکن د ځان د پاره به زندگی د جهنم زندگی جوړ کړي. چې ګوره په کور کې نفرت دی، چې ګوره په کور کې شر دی، چې ګوره په کور کې جنگ دی، چې ګوره په کور کې ناری دی او انسانان یو د بل هغه باندې د یو بل وزیرولو ته، یو بل تکلیف ورکولو ته، یو بل مشکلات او پیښولو ته تیار دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي نو وتحذره الملائکه هغه کور ته ملائکه راځي او وتهجره الشیطان هغه کور سره شیطان بیا زغلی چې په کم کور کې د قران تلاوت یې ته شیطان ناراضي. ويكسره الخير، الله تعالی په هغه کور کې د خیر کثرت او ډیروالی راولي. خیر سمعنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه کور کې به خیر ډیری چې په کور کې د قران تلاوت کی. نن خو اسباب دنیا دا خلق د خیر معنا دا کوي چې په کور کې به پیسې ډیری، په هغه کور کې به مال او دولت ډیری، په هغه کور کې به خورقه او نفقه ډیری، لیکن د خیر حقيقي معنا دا نه ده، بلکې د خیر حقيقي معنا دا ده چې الله تعالی په هغه کور کې برکت راولي او برکت د دې اسباب بنیاد ده او برکت د دې اسباب مقصد ده او برکت د دې اسباب غرض او نتیجه ده. چې هر څومره اسباب د کور ته راسي، هر څومره د راحت امور راسي او د راحت هر ترتیب برابر سي، لیکن چې کله هغه کې برکت نه نو هغه کې بیا نفع او پای کې بیا ښه ژوندۍ او ښه نتیجه سره نه پیدا کولای.
مال او دولت به د سړي سره ډیره، لیکن د ډیر مال او دولت سره به د سړي زندگی د غربت لاس به تنګي همیشه. د دې د معنا چې هغه مال او دولت کې الله برکت نه دی ورچول. مال او دولت به ډیر، مال او دولت د دې سره عادت چې سړی په غي باندې عزت پیدا کی، لیکن د مال او دولت سره به همیشه د زندگی د بی عزتی او د ذلت. نو یکسره الخير، الله تعالی به د قران کریم په تلاوت دغه په وجه باندې په دې کور کې خیر او برکت راولي. او چې کله برکت د زندګۍ سپورته سو بیا خو د زندگی د انسان زندگی مشکلاتو کې ده که هر څومره مال او دولت شي. زه ډیر زله دا ته وایم چې کوم ځای کې الله تعالی برکت نه راوستلې، تاسو زموږ په دې ښار او وطن کې دغه کورونو حالات وینئ چې کله دا غي معلومات وکي دا غي به مال او دولت او تجارت در هر ملک رسیدلې، چې کله دا غي نو کور معلومات وکي دا غي په کور کې به ماشام درې او څلور کم نعمتونه پخسوي، چې کله دا غي کور معلومات وکي دا غي د کور هر نوجوان ته بجلات ځان خپل سپاری ولاړی. لیکن چې کله د غي زندگی ته ورشاوسه چې ګوره ماشام په پلار زوی په جنگ سره اخته، چې ګوره ورور په جنگ سره اخته، او چې ګوره دا کاو دوراره په مابین کې بشکنځاوي او جنگونه سره شروعي. د دې دا معنا چې د مال او دولت کې الله تعالی برکت نه دی شي. برکت معنا دا ولا چې په دې مال او دولت باندې د خوشحالي پیدا کی، په دې مال او دولت باندې د عزت پیدا کی، په دې مال او دولت د دې د لپاره چې انسان په دې باندې راحت او ښه ژوندۍ پیدا کی. لیکن چې کله د راحت او ښه ژوندۍ په نصیب نه بیا دي کې څه نفع ده، په دې کې څه فائدہ ده. ډېر ځله به یو انسان غیبه د ځان لپاره ښه ورکه جوړ کړي او کور کې چې کله سترخانه وارسي نو پر غیبه قسمه قسم نعمتونه هواریش او عام انسانان به پر غیبه باندې راسکیش او د د لپاره به هر څه تیاری، لیکن صاحب بهادر بدیل الله نشي وروړلای په دې خاطر چې زما شوګر دی او دی به د ځان د لپاره داسې بولي لکه د زارو څخه چکی، زما د ویني غوړواله دی او زما د زړه نا جوړی دا او زما فلان دی زما فلان دی، بیا بدای پر دی وچه ګوله باندې ناشتي او دا نور ټول خلک په دې نعمتونو باندې ورتاختي. دا دومره چې د ډیره کله دا دومره چې د راوړله په دې چې د زمره ځان ستړی کوي، لیکن پای کې د راحت هغه ته نشي پیدا کېدل یو نه راحت د په قسمت نصیب کی. د دې د معنا چې په دغه نفقه کې چې د ځان له برابر کدي کې د پر راحت برکت نشته او د دې الله تعالی برکت پورته کړی دی. کله کله وایم یو سړی دی هغه د ځان لپاره بهترین کور برابر کی او بهترین کوټه برابر کی، بهترین فلنګ دی او بهترین بستر ده او د ځان لپاره په د یخ په زمانہ کې د ګرمۍ هوا برابر ده او د ګرمۍ په زمانہ کې د یخ هوا برابر ده. لیکن د چې کله پر دې پلنګ پر دې بستر باندې پریوزي بیا د درنیمو شپو پر له اوړې د خوب نه ورسي، بیا به د هغې دپاره د خوب ګولۍ خوري او دی به د خپل دماغ د خوب په ګولۍ نشه کوي. که زما استاد دا نیم ښار اوس په دې مرض باندې اخته دی او دی چې بیا سهار کله راکښیني او د ټوله شپه د خوب د ګولۍ په نشه کې تېره کړې ده، سهار پر دې سر باندې دومره بوجي لکه دی چې د دې کمرې چت مې پر سر باندې پروت دی. بل طرف ته یو مزدور دی هغه سهار بیلچه در لاس ونیسي در ماښامه پورې روزانه کې یو بیلچه چلی او چې ماښام کله هغې ته شلومبي او ډوډۍ کښېږدي هغه په دومره شوق باندې وخوري چې د هغې د شوق هغه امتحان نه وي او که ماخستن هغې ته بستره نه وي چې د خپله څنګل در دې سر لاندې کړي در سهاره پورې په داسې آرام باندې شپه تېره کړي چې هغه ستړیا یې سهار له ټولو د بدنه څخه ختمه شوي. اوس ته ماته وایې چې د هغه سړي چې دومره مال او دولت یې جمع کړی هغې پر دې نفقه باندې ډېر ذوق او خوند واخیستی که دی واخیستی، د هغه سړي چې په بهترین آلاتو په بهترینو اسبابو کې شپه تېروله د هغې شپه په کوم شکل تېره شوه د دې شپه په کوم شکل تېره شوه. ځکه مقصود دا مال او دولت نه دی چې سړی بې راجمع کوي، مقصود اسباب و وسائل نه دي چې سړی به ځان له جمع کوي. په مال او دولت کې راحت نسته، په اسباب او وسایلو کې راحت نسته. راحت کا الله تعالی یې شری هغه په برکت کې دی چې ګله په مال او دولت کې الله تعالی برکت واچي د دې څه بیا سړی نه پاخستایي
هغه د دنیا د پاره استعمالولای شي، د آخرت د پاره استعمالولای شي. چې کله په وسایلو په اسبابو کې الله تعالی برکت واچوي، بیا هغه وسایل او اسباب ستاسو د پاره د راحت او د سکون او د اوسه ژوندۍ تیرولو د پاره ذریعہ او سبب جوړیږي. او دغه برکت په کور کې په کمل راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ويكسره الخير، الله تعالی به چې کوم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي الله تعالی به په کور کې برکت راوړي. دغه کور د انسانانو زندگی به وسای، دغه کور د انسانانو زندگی به پراحت کی، دغه کور د انسانانو به الله تعالی سکون او خوشحالی په نصیب کی چې کوم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي. ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اوله خبره دا کوي چې وتلو ما اوحی الیک من الکتاب، چې کوم کتاب ته جبرائیل علیه السلام د وحی په ذریعه را رسولې ده، د هغه کتاب تلاوت کوه. سهارم د خپل کور د ورځې ابتدا د قران کریم په تلاوت باندې کوه. ماخستن چې کله پریوزي د خپل ورځې د انتها د شپې ابتدا هم د قران کریم په تلاوت باندې کوه. نو وتلو ما اوحی الیک من الکتاب. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان البیت الذي يقرأ فيه القرآن، چې په کوم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي یا نارینه کی یا زنانه کی، هر څوک چې کوي صرف کور کې د قران کریم تلاوت کیږي، نو علیه خیمه، پر هغه باندې یو خیمه الله تعالی درې من نور یهتدی به الملائکه، پر هغه باندې یو خیمه د نور سفر د کور باندې ولاړی. د هغه خیمه په لا ذریعہ باندې هغه نورانی خیمه ده د اسمان ملائکه لار پیدا کوي. کما یهتدی الناس بالنجوم فی لجج الماء والارض الفقر، لکه د کشتی چې کله په دریاب کې روانه یو د دریاب صفی وي، نبیا په کشتی کې چې کوم سپاره خلک دي هغه په هغه زمانہ کې هغه لار او خپل مقصد ته ځان رسول هغه د اسمان پر ستورو باندې کوي. او په سارا کې چې کومې قافلې پر لار باندې ځي او د لارې د ورکواله خطرې نبیا هغه خپل منزل ته لار معلومول پر ستورو باندې کوي. او ملائکی چې کله د اسمانه صدې کورو ته راشو کیږي، نو هغه ملائکی بیا ودې مځکه ته ګوري چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي، پر هغه باندې یو نورانی خیمه ولاړی، ملائکی د ټولو سمخ کې هغه خیمه ته ځان راسي. نو لکه مخکې چې ما درته ویل چې د قران کریم تلاوت کیږي، نو پر هغه کور باندې د ملائکو اجتماعي، نو دې حدیث په پای کې راځي پر هغه کور باندې یو نورانی خیمه ولاړی، پر هغه خیمه باندې د اسمانه سم ملائکه راشو کیږي او پر دې باندې د ځان لار معلومي، لکه پمزکه کې یا په دریابو کې چې خلک پستورو باندې لار معلومي. د دې معنا دا ده چې کم کور کې پرمزکه باندې تلاوت کیږي، لکه مشته چې په اسمان کې یو ستوره ځلیږي، د اسمانو ملائکه ته د مځکه پر مخ باندې غکور داسې ځلیږي او داسې بریش بیا پر کور باندې دی راشو کیږي. مدینه منوره کې یو صحابي دی حضرت انس رضی الله عنه، حضرت اسید ابن حذیر مجاهد صحابي دی، د جهادي سفر سره رااله، چې کله رااله د مجاهدینو سره د خپل عصر لوی اسباب اغه د آس په شکل آس ور سره دی، نو آس په کور کې کونج ته وتاړي او شپه دا د شپې د مدینه منورې نورانی فضا ده، او د خپل د شپې لمانځه ته شراکشې ناشته پر بستر باندې ناس دی او پر بالش باندې قران کریم ورته نه پروت دی، د قران کریم تلاوت کوي. یو طرف ته آس تړلې دی، بل طرف ته دی پر بستر باندې تلاوت کوي، او په دې کونج کې کښنه بچي د انس په نامه باندې حضرت انس بيده دی. د چې کله د قران کریم تلاوت په زور باندې شروع کی او دا وخت کې فضا ډېر نورانی د اسمان د ملائکو دراتګي، نو دی وخت هغه آس بار توریج پشي ټکی غورځي، او د چې کله هغه آس ته وګوري نو پر دې خطر ور سره پیدا سي چې هغه آس اوس په دې بچي کې خيش، نو برته د قران کریم تلاوت سوکه کی چې د قران کریم تلاوت سوکه کی هغه آسم برته پشي نه ټکی هغه ودرېش. د چې بیا چونکی جوش دی او انوارات نو د قران کریم په وینا کې د سيو جوش راس،
او د چې کله پراغي باندې جوش واخی قرآن هغه آس بیا توریش در سهاره پورې چې د قرآن کریم تلاوت په زوره کې نو آس پښې ټکی او چې د کله د قرآن کریم تلاوت څوکه کې نو آس ودریش. سهار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل واقعه شریکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمانځه سورستا د خپل شپې حالات ورته پیشي چې د الله رسول چې ما به کله قرآن کریم په زور وای نو آس به تورې دی او چې ما به ودروي نو آس به آرامس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته استاد د کور پر سر سپینه ورځ ولاړه وا هغه ورځ د اسمان ملائکه و استاد قرآن کریم سماته ورژنه ولې ورته چې کله به تا د قرآن کریم په الفاظو کې جوش را واسطه په زور به دی ویل هغه ملائکه به پر دې الفاظو باندې غټې را شروع کی هغه آس به هغه ملائکه لیدلې دغه په خاطر باندې به تورې دی. په اخر ورته او سیدا کدی در سهاره پورې د قرآن کریم تلاوت دغه سي په جوش باندې کړي وای ورته زما د پرب د کعبه قسم وای چې د مدینی خلکو بسار ملائکه پستر ګولېدل چې ستاد کور په پورته کېدل. نو زه درته چې کوم کور کې د قرآن کریم تلاوت کیږي هغه کور باندې الله تعالی یو خیمه ودري او هغه خیمه د اسمان ملائکه ته یو لاري او یو د تعین او د نشان ځای نبی د اسمان ملائکه چې د اسمان سره راځي اولنې دې ځای ته ځان را رسي چې کوم کور کې د قرآن کریم تلاوت روان دي. حضرت معاذ ابن جبل یو روایت را نقل کړي هغه وایي چې په کوم کور کې د قرآن کریم تلاوت یو سړی کوي یو بوډا دی یا ځوان دی نارینه ده زنانه ده د هغې د قرآن کریم سره ډېره مینه ده د هغې په زړه کې د قرآن کریم محبت دی او زه وایم چې انسانیت کې هغه انسان بهترین انسان دی چې کوم زړه کې د قرآن کریم مینه وي چې پر کومه ژبه د قرآن تلاوت وي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ان الجوف التي ليس فيه شيء من القرآن چې په کومه سینه کې د قرآن محبت نه وي چې په کوم زړه کې د قرآن سره مینه نه وي کالبیت الخرب هغه کور داسې دی هغه زړه داسې دی لکه خرابه او کنډواله او تاسو لیدلی چې په خرابه او کنډواله کې صرف یا جنات اوسیږي یا شیطانان اوسیږي. په کنډوالو کې صرف یا پیرانان یا شیطانان او د جناتو د شیطانانو کار څه دی فساد جوړول. نو هغه زړه چې دی هغه د جناتو د پاره کنډواله ده هغه زړه د شیطانانو د پاره یو خرابه ده او د شیطانانو د جناتو په ذریعه باندې هغه زړه د فساد ډک دی. هغه زړه کې بیا سړی د خیر او د اصلاح تمه نشي کولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم کور کې یو ځوان دی یا بوډا دی یا نارینه دی یا زنانه د هغې د قرآن کریم تلاوت کوي الله تعالی پر هغې کور باندې قبه او خیمه درولي چې کله د الله تعالی فیصله را ورسېږي د الله تعالی په فیصله باندې هغه بنده د هغه کور څخه وفات نو بیا ملایکې په هغه کور کې راجمعي او د ده دپاره مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړي او چې کله دی وفټ سي په کفن کې شول کېږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن بیا په یو روحاني شکل په یو نوراني شکل د ده پر دې سینه باندې په کفن کې ورسره پټ سي چې کله هغه انسان د کور څخه پر جنازه واخیستل سي او د قبر په توره کنده کې کښېښول سي د قبر په توره کنده کې اولنۍ ملاقات د ده د نکر او د منکر سره کېږي. کله کله هغه په ډېر بیرونکي شکل کې کله کله هغه په ډېر تیز اواز کې لکه د پیلبو غږ د هغې اواز داسي لیکن چې کله هغې خدا نه خواسته په یو بیرونکي شکل کې راښکاره سي نو قرآن کریم د ده و د هغه نکر او منکر د فرشتو په مابین کې حایل او پرده سي دی بیا په هغې مرده باندې د هغه ملایکو د هغه نکر او منکر د هغې بیرونکی شکل نه ویني نو هغه نکر او منکر قرآن کریم ته وایي چې ته یو طرف ته سه زموږ مجبوري د موږ د دې سړي څه سوال او حساب کوو نو بیا قرآن کریم ورته وایي چې زه د ده څه نسم لرې کېدلی دا هغه نیک بنده و چې دی په یو حالت کې زه نه یم پرېښی که به د ده د بیمارۍ حالت هم د زما د تلاوته بغیر ورځ نه تېروله که به د ده د خوشحالۍ حالت هم یې زما د تلاوته بغیر نه تېروله
کبه پر د باندې د غم حالت او کبه د باندې د خوشاله او کده مسکنت او کده مصروفیت وختو د زما تلاوت ته سو وخت ورکاوي چې د کله زده زندګۍ په یو حال کې نه پرېشه د قبر په یو حال کې زده د یو طرف ته نسم کېږي نبی هغه نکر منکر دی قران کریم ته چې موږ ته د سوال کولو امر دی نو دی ورته چې تاسو سوال زما سو شاته ورته وکي بیا د اخی مرده او د نکر منکر په مابین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د قران کریم د شاسه نکر منکر دا غي سوال کی او د دې سوال په دوران کې د مرده ته تسلی ورکی چې داستا اخرنه او اولنه سختی ده اوله سختی دیم ده د اخرنه سختی دیم ده د دې سورسته په پتا باندې بیا سختی نه راځي چې کله نکر منکر سوال ختم سي نو قران کریم هغه سړی ته ډېر تسلی په قبر کې ورکی نو بیا ورته چې ماته اجازه راکا چې زاده الله تعالی د طرف استاده پر د راحت یو څه اسباب را ورسو نو بیا قران کریم د الله تعالی عرش ته پورته کیش د اخی بنده د لپاره بهترین نبی چونه بهترین بساط په عربي کې ورته وي بهترین بستر او بهترین نرم بستر هغه د هغه سړي د پر راپورته کی الله تعالی په دربار کې خاص کی یا الله دې زما په خاطر هر قسم سختی برداشت کړي دنیا کې دې زما د تلاوت لپاره هر قسم مشقت برداشت کړي دي یا الله په قبر کې زما په سپارښت باندې زما په شفاعت باندې د آرام ژوندۍ ورک نبي د قبر حضور ته چې کله د الله د طرفه د اغي د راحت اسباب راوړي پیغمبر علی السلام یې روایت کې راځي چې د اغي په معیت کې د قران سره لس لک فرشتي ور سره او چې کله هغه بستر ورته ورکی او د اغي سورستا دوا د جنت د ورېشمو بالشتان راوړي یو سر ته دی وي پښو ته دی او دوا د جنت چراغان راوړي اغي ورته بلای او پراغي باندې رڼا جوړي دا غي سورسته غي په آرام باندې بيدای او قران کریم هر سحر او ماښام دا غي پښتنه لرازي لکه مور چې کله بچي او زې آرام کی هر سات کې پراغي باندې پښتنه کوي چې هغه بچي په تکلیف سوی نه هغه بچي جړېدلې نه هغه بچي بیرېدلې نه هغه بچي ته څه تکلیف رسیدلې نه لکه مور چې دا هغه بچي پښتنه سحر او ماښام کوي نو قران کریم بیا په قبر کې هغه مندله سحر او ماښام راځي او کچیره د کور کې د په بچانو کې یو ښه خبري یا پای کې یو نیک عمل انسان پیداس یا پای کې یو عالم پیداس یا پای کې یو حافظ پیداس یا پای کې یو عبادت کوونکی پیداس چې هغه د صدقه جاریه نو قران کریم هر غړې داغي خبر ورکړي ستا بچی نن د حفظ ننګوټه وتړله ستا بچی نن د مځکې پر مخ دومره تلاوت وکړي ستا بچی نن د مځکې پر مخ باندې دومره عبادت وکړي او ستا بچی نن د مځکې پر مخ باندې پلانکې نیک عمل وکړي بیا هر ورځ هر سهار او ماښام چې قران کریم ورله راځي د دې وروسته انسانانو هغه حال ورته پیښ شي لیکن خدا نه خواسته کچيري په بچانو کې وروسته بد عمله سوکي او هغه د مځکې پر مخ باندې بد عملي کوي نبی قرآن کریم د هغه بد عمل حال هغه مرده ته نه پېښي په دې خاطر چې هغه د پریشانۍ سره مخامخ لسي ځکه قرآن کریم دا کوشش چې هغه د پریشانۍ څخه په هر شکل کې وساتي نو ځکه حضرت معاذ ابن جبل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روایت را نقل کړي چې کم څوک په کور کې د قرآن کریم تلاوت کوي نو پر هغه کور باندې بیا د نور یو خیمه ولاړی او داغه په خاطر باندې ملائکه ته داغه نشاندهی او ملائکه په هغه باندې لارونه پیدا کړي حضرت ثابت ابن عجلان رحمه الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت را نقل کړي هغه د قران کریم برکت تعلیم کې عجیب برکت الله تعالی یې شه ده ځکه الله تعالی په خپل پیغمبر ته وتلو ما اوحي الیک من الكتاب د قران کریم تلاوت کوا حضرت ثابت ابن عجلان وی ان الله يريد العذاب باهل الارض الله تعالی د مځکه د انسانانو په باره کې د عذاب فیصله وکړي د یو کلی په باره کې د عذاب فیصله وسی د یو کور په باره کې د عذاب فیصله وسی او الله تعالی د هغه عذاب ورکولو د لپاره ملائکه را روانه کی چې ورسغه کور په تکلیف او مشقت کې اخته کا ورسه هغه کله په مصیبت او په تکلیف کې اخته کا
ځکه د الله تعالی د دې کلي متعلق د عذاب فیصله سوې ده، د الله تعالی د دې کور متعلق د عذاب فیصله سوې ده. ملائکه چې کله هغه کور ته راسي، هغه کلي ته راسي، کله کله په هغه کلي کې یو مدرسه وي، د بچانو د تعلیم یو اداره وي، کله کله په هغه کور کې یو څوک د قرآن کریم تلاوت کوي، او د قرآن کریم یا ماشوم ده یا زنانه ده یا نارینه ده، هغه د قرآن کریم تلاوت په دې کور کې کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فاذا سمع تعلیم الصبیان، چې کله ملائکې د دې کشنیانو غږ واوري چې هغوی په خوله کې دا وایي بسم الله الرحمن الرحیم، الله په دنیا کې مهربانه دی، الله په آخرت کې مهربانه دی، نو صرف الله عنهم العذاب، هغه د عذاب ملائکې د دې د اورېدو صبر ته روانه سي چې د کلي والا دا عقیده ده چې الله تعالی په دنیا او آخرت کې مهربانه دی، او په کور کې د کلي د ماشومانو په مدرسه کې دا عقیده ده چې زموږ رب پر موږ باندې مهربانه دی، او په کور کې د یو ماشوم په خوله کې تلاوت دی، هغه وایي چې زما رب پر موږ مهربانه دی، او د رب د عذاب ورکوي، نو الله تعالی هغه د عذاب فرشتې برته راواپس کړي. نظام څومره د نیکبختۍ خبره ای چې یو کوري په هغه کور کې ماشوم تلاوت کوي، په هغه کور کې زنانه تلاوت کوي، د هغه کور سپین ږیری تلاوت کوي، د هغه کور ځوان تلاوت کوي، او د هغې سهار هم پلار ورته وایي بچانو لمونځ کوسو، تاسو راسه لږ تلاوت به وکړو، د هغې څه وروسته به بیا چای وخورو. ماخستن چې کله د کور انسانان بیدېږي، د قرآن کریم یوه رکوع دوې رکوع تلاوت وکړي، الله تعالی د الله تعالی حضور کې رابطه جوړه کړي، د هغې څه وروسته بیا آرام شي. که دې کور کې د ورځې د الله تعالی د عذاب فیصله یې الله تعالی د دې تلاوت په خاطر دا ټوله ورځ عذاب ورته کوي. که په دې کور کې د شپې الله تعالی د یو تکلیف اراده کړي چې کله د کور د انسانانو د شپې ابتدا د قرآن کریم په تلاوت وسوله، الله تعالی د هغې په خاطر دغه شپې عذاب ورته کوي. زه هم د یو کلي ډېره لویه نیکبختي ده چې یو کلي کې یو مدرسه ده، په هغه مدرسه کې د کلي ماشومان راجمع دي، او هغه ماشومان د کلي سهار و ماښام تلاوت کوي. که چیرې پر هغه کلي باندې، پر هغه ښار و وطن باندې د الله د عذاب فیصله وي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د عذاب فرشتې راورسېږي چې کله په کلي کې د مدرسې د ماشومانو غږ واوري چې هغوی د قرآن کریم تلاوت کوي، هغوی بسم الله الرحمن الرحیم وایي، الله تعالی د هغې کلي څخه د عذاب د فرشتو مخبر ته وګرځي. نو ځکه کور کې خپل بچان د تلاوت سره عادت کول، او خپل بچان د قرآن کریم په تلاوت باندې آشنا کول، او د خپلو بچانو توجه د قرآن کریم تلاوت ته را اړول. او زه خو دا وایم چې د خپل کور، د خپل کلي، او د خپل ځان او د خپلې زندګۍ حفاظت هغې د قرآن کریم په وینا او د قرآن کریم په تلاوت سره کول. خپل بچانو ته د قرآن کریم د تلاوت تعلیم ورکول، بچان مدرسو لور وستل، لکه اوس د مدرسو ابتدایي زمانې دي، او دا بچان د انسانانو امانت دي، او د دې امانت الله تعالی پوښتنه کوي. که سړی په خپله هر څومره نیک عمله سي، لیکن چې د بچي د ښه تربیت فکر د هغه انسان سره ورسره نه وي، د قیامت په میدان کې د بچي د تربیت سوال و حساب خامخا ځینې کېږي. چې د کمې کورنۍ بچان مدرسې له راځي، زه خو دا وایم چې هغه کورنۍ ډېرې نیکبخته ده، هغه مور و پلار ډېر نیکبخته دي. حضرت انس رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې د کمې کورنۍ بچان مدرسې له راځي، مور و پلار ماښام دا مشوره سره وکړي چې بچی به ځي مدرسې له، او په مدرسه کې به قرآني تعلیم حاصلوي. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه مې دا روایت اورېدلی دی، دا خبره اورېدلې ده چې دغه بچی چې د کوره سره روان سي، چې مدرسې له راځي، چې څومره قدمونه اخلي، الله تعالی پر دې هر قدم دی بچي ته د یو کال عبادت ثواب ورکړي. بیا چې کله دی په دې مدرسه کې استاز ته کښېني، د استاز څخه چې څومره تورې زده کوي په ورځ کې، الله تعالی پر دې هر تورې باندې هغې ته د یو کال عبادت ثواب ورکړي. زه دا وایم چې دا ماشومان خو اکثره کشني دي، او دا ماشومان حد بلوغ ته نه دي رسېدلي، او ماشوم چې حد بلوغ ته نه رسېدلی، د ماشوم خپل عملنامه نه وي، د هغې هغه د کلونو ثواب
چې سهار ماشوم مدرسې له راځي او غرمه په ورځ ټوله په مدرسه کې تیری او ماښام ورته ځي، د هغې د هغې کلونو ثواب الله تعالی د مور و پلار په عمل نامه کې جمع کوي. زام څومره نیکبخته مور به چې هغې کور کې ټوله ورځ د کور په خدمت اخته ده، لیکن د هغې ماشوم بچی مدرسې لره روان دی او د هغې پر هر قدم باندې د مور په عمل نامه کې په کلونو ثواب جمع کېږي. ځان د پلار به څومره نیکبختي چې پلار ټوله ورځ په خپل تجارت او دکانداري باندې اخته دی، لیکن هغې د ماشوم بچی متعلق دا فیصله کړې ده چې زما ماشوم بچی به د کلي جامعې او مدرسې له ورځي، هلته به د قرآن کریم زده کړه کوي. نو بیا چې څومره قدمونه دی اخي، هغې قدمو په اعتبار د پلار په عمل نامه کې جمع کېږي، او پلار چې دی هغه په خپل تجارت اخته دی، لیکن روزانه د هغې عمل نامې ته په کلونو ثواب روان دی. زکات د بچی تعلیم کول، د بچی تعلیم قرآن په زده کول او بچی قرآن ته متوجه کول، دا د مور و پلار ذمواري هم ده او دا د مور و پلار نیکبختي هم ده. که چیرې دې ذمواري کې د دې څه کمی وسي نو د قیامت میدان کې به د دې متعلق د ده څخه خامخا پوښتنه کېږي. نن دغه بچی که سړی هر څومره په ناز و نعمت باندې لوی کړي، چې هر څومره په شا خورکو په شو نعمتو کې وپالې، چې هر څومره په شو لباسو او په ښه ښایسته شکل کې د دې بچي روزنه وکړي، لیکن که چیرې بچی د قرآن څخه لرې دی او بچی د دین څخه لرې دی او ستا سره د قرآن او د دین فکر نه یې در سره، بیا د قیامت په میدان کې اولنۍ مقدمه د دې بچي پر پلار باندې چې کله د الله تعالی حضور ته صرفي سي، نو اوله مقدمه چې کوي هغه بچی پر خپل پلار باندې کوي. او دا زه نه وایم، دا د قرآن فیصله ده. قرآن څه وایي؟ بچی به نارې کې ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یا الله ما خو د مشر خبره منله، هغې راټول چې اسکول زده که ما اسکول زده کوي، هغې راټول کمپیوټر زده که ما زده کوي، هغې راته وی تجارت و دکانداري زده که ما ټوله زده کړو، لیکن فاضلنا السبیل، یا الله زه د قرآن څخه لرې کړم، په ما قرآن نه ووایي. نن زه د دین څخه لرې یم، نن زه د قرآن څخه لرې یم، نن زه د قیامت په میدان کې په بېدینانو کې راپورته کېږم د دې پلار په وجه باندې. وی ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله زما پلار ته دو چنده سزا نن ورکړه، ولعنهم لعنا کبیره، یا الله زما پر پلار باندې بدترین لعنت راوسته. نو که د بچی په تعلیم کې، د بچی په تربیت کې، د بچی په زندگی کې، په ښه اسلامي زندگی کې د سړي څه قصور کمی وسي، بیا د قیامت په میدان کې اولنۍ مقدمه د بچی پر خپل پلار باندې راځي. ځکه د بچانو ښه تربیت کول او بچان په قرآن ولدول، او چې کوم بچی په مدرسه کې قرآن کریم وایي، د دې مدرسې په خاطر الله تعالی د دې ټوله کلي څه عذاب پورته کوي، او چې کوم بچی په کور کې تلاوت د قرآن کریم کوي، د هغې بچی د تلاوت په خاطر الله تعالی د دې کور څه عذاب پورته کوي. بچیان دا الله تعالی جنتی ګلان پیدا کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی وانه لمن ریحان الله، دا الله تعالی د ریحان ګلان دی مور پلار ته ورکړي دي، او دا ګلان ښه روزنه غواړي، او د دې ګلانو مالیاران مور پلار دي، او مالیار هغه بهترینی چې هغې ګل ته ښه روزنه ورکړي. او د دې مور پلار حیثیت د دې بچانو دپاره د یو شی پستې خاورې دی، د پستې خاورې دی، او پسته خاوره بهترینه خاوره هغه ده چې هغې په خپل شکم کې ګل ته ښه پالنه ورکړي. نو بهترین مور پلار هغه دی چې هغې خپل ګل په ښه شکل باندې وروزي. د مور پلار حیثیت د دې بچانو دپاره د یو سایوان دی، او بهترین سایوان هغه دی چې هغې پر دې انسانانو باندې، پر دې خپل لاندې انسانانو بهترینه سایه جوړه کړي، او بهترین سایه جوړول او د دې خپل ګل بهترین فالل. د الله په ذات مې قسمی که د ټولې دنیا مخ پسې وغواړئ، د قرآن کریم بغیر بل ښه تربیت نشته. که خپل بچی د فتنو څخه محفوظه کول غواړئ،
که خپل بچی په عزت کې لویول غواړئ، که د خپل بچی د زندګۍ حفاظت غواړئ، او که د خپل خاندان د ناموسو د عزت د حفاظت اراده لرئ، د هغې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې خپل نوی نسل په مدرسو کې وپالئ، خپل نوی نسل په قرآن کې وپالئ، خپل نوی نسل د قرآن سره اشنا کړئ. ما درته ویل چې کومه علاقه کې د مدرسې په صحن کې بچان هغې د قرآن کریم غږ پورته کوي، نو که چیرې پر دې علاقه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د الله عذاب الله تعالی د دې بچانو د غږ اورېدلو په خاطر عذاب لرې کوي. په کور کې انسانانو ته وایي چې زمانه د فتنو ده، زمانه د ستړو ده، زمانه خراب روانه ده. زه ډېر ځایونه دا وایم چې په تېر 8 کاله کې زمانې په بېدیني کې څومره حرکت وکړي، په الله دې مې قسم وي که په دې 50 کاله کې څه وي چې زموږ زمانه پر غلط طرز باندې څومره چابکه روانه ده، او د دنیا قومونه زما او ستا نوي نسل ته په کوم شکل متوجه دي. د دنیا د قومونو څومره غلطې ارادې دي چې زما او ستا نوی نسل بې حیا کړي، او هغې ته هم دا معلومه ده چې د ټولو څه اولنی کار که زه پر دې نوي نسل کوم هغه د بې حیایۍ دی، ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام پیشنګویي موږ ته فاته ده اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، چې حیا یې د لاسه ځینې وایسته بیا بچی چې دی څه غواړي هغه یې په کوي بس. نو زما او ستا نوي نسل ته ډېره دنیا متوجه ده، او زما او ستا د نوي نسل د تباه کولو دپاره ډېر قومونه متوجه دي، او ډېر نظامونه دې ته متوجه دي چې د مسلمان نوی نسل بې حیا کی او د مسلمان نوی نسل هلاک و تباه کی. که یو مور و پلار د خپل بچی سره احسان کوي، که مور و پلار د خپل عزت د حفاظت اراده لري، که هغې د خپل کور د حفاظت فکر لري، د هغې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې خپل نوی نسل په قرآن کریم کې روزل، د خپل نوي نسل ښه تربیت کول، او خپل نوی نسل د قرآن کریم په فضا کې ژوند ورکول، دا د هغې د حفاظت واحد لار ده، د دې څه بغیر بله لار نشي کېدلی. او د دې بچي د حفاظت اوله ابتدا د مور و پلاره څخه شروع کیږي، ځکه د بچي د تربیت ابتدا د مور و پلاره څخه ده، د بچي د زندګۍ ابتدا د مور و پلاره څخه ده، او د بچي د هر څه د زده کړې ابتدا د مور و پلاره څخه ده. که چیرې مور و پلار ښه زندګي تیره کړي، بچی ښه زندګي زده کوي. که چیرې مور و پلار د بچي د ښې زندګۍ فکر وخوري، نو بیا خو بچي ته ښه زندګي ورکولی شي. او که چیرې د مور و پلار څخه د بچي په زندګي کې غفلت وسي، بیا خو زندګي تباه ده، او چې غفلت ستا د طرفه وسلو، بیا دې د هغې ټوله زندګي د تباهۍ او د هلاکت سره مخامخ کړه. چې تاریخ وګورئ، زندگی وګورئ، د انسانیت ژوند وګورئ، چې په کم وخت کې د بچانو لوړه درجه، چې په کم عصر کې بچانو لوړ مقام پیدا کړی دی، او په معاشره کې د معاشرې بهترین انسانان جوړ شوي دي، د هغې ابتدا د مور و پلار د تربیت سره وانه شوي. چې مور و پلار د هغې د تربیت ښه غم خوړلی، نو بیا خو هغه بچي په معاشره کې ډېر ښه مقام پیدا کړی. غالباً 2 هجری سنه راله، تابعین کې یو تابعی دی عبدالرحمن فروخ رحمه الله، او غالباً 2 هجری سنه دا د مجاهدینو جهادي سنه وه، او 2 هجری کې سنه کې د مدینې منورې سره اسلام دی ټولو کلو دی علاقو ټولو ته راورسېد، او 2 هجری سنه کې اسلام د اسلام پیغام د دې ځای سفیر سو غالباً ترکستان او د ټولو علاقو ته ورسېد. مدینه منوره کې یو ماښام دی، د ماښام د لمانځه بعد د مجاهدینو لیست لیکل کیږي، سبا د ترکستان غزا ته قافله روانېږي، او د مدینې منورې څخه د ترکستان ته رارسېږي. دې مجاهدینو کې مجاهد دی عبدالرحمن فروخ رحمه الله، تابعی دی، د صحابه ملاقات یې کړی دی، لیکن پیغمبر علیه السلام یې نه دی لیدلی. هغې هم ماښام په خپل جوش و جذبه کې رالی، د مجاهدینو په لیست کې خپل نوم ولیکئ چې سبا زوم د مجاهدینو د قافلې سره ده. عبدالرحمن فروخ رحمه الله ابتدایي واده یې نوی سوی دی، او په کور کې یو دی او زنانه سره اوسېږي.
ماښام چې کله کور ته رالی زنانې ته خپل پیغام ورکړي چې زنانې زه خو سبا ځم غزوې ته، او د ترکستان قافله روانه ده او په هغه قافله کې ما نوم لیکلی دی. د هغه زنانې څه زمانه د ده سره تېره سوې ده، دې وخت کې د زنانې په نس کې بچی دی. زنانې چې ځان ته وکتل، دې سړي ته یې وکتل، د دې سړي اراده ته یې وکتل، د ځان تنهایي ته یې وکتل. هغه زنانه ډېره وارخطا ده، ورته الی من وکلنا، موږ به چا ته پرېږدي؟ ته چې کله سبا د ترکستان غزوې ته ورسې، زه به د چا سره زندگی تیروم؟ زما په نس کې بچی دی چې کله د هغې د پیدا کېدلو زمانه راسي، د هغې تربیت به څوک کړي، د هغې زندگی به بیا د چا سره تېرېږي؟ دی څه ورته وایي وکلتما الی الله، زما رب ستا، زما رب ته ما تاسو ټول ورپرېښي یاست. هغه وخت کې هغه زنانو کې هم دا همت و، هغې په دې دین باندې قربانۍ ورکولو ته تیار و، هغې خاوند ته اجازې ورکولو ته تیار و. نو هغه زنانه په دې باندې پوه سو چې زما خاوند سهار روانېږي. نو هغه زنانې د خاوند د خوشحالۍ دپاره چې د دې په وس کې څه هغه یې ټوله وکړ. هغه زنانې د خاوند سره شپه تېره کړل، هغه زنانې د خاوند سره چې کله سهار سلو، سهار هغه زنانې په خپل لاس باندې زغره راواخیستله، دې خاوند ته یې ور واغوستله او په خپل لاس یې توره راوړه، د خاوند په لاس کې یې ورکړله او د سرای په مابین کې خپل وش د خاوند ورته چوکې، خاوند یې پر کښېناوی او د وش مهار یې ونیوی، را روانه کې د سرای او د مکان په دروازه کې ولاړه ده، د قافلې انتظار دی چې د مسجد نبوي څخه به قافله کله را روانې شي. چې کله د مسجد نبوي څخه قافله را روانه سوله، نو هغه زنانې په ډېر شوق او په ډېر عشق خپل خاوند ته رخصت ورکړي، خپل خاوند یې د اوښ سره قافلې ته ویلک. هغه زنانه د دې سرای او د مکان په دروازه کې ولاړه ده، در هغې وخته پورې ولاړه ده چې در څو پورې قافله غایبې شي. چې قافله غایبه سوه، در هغې وخته ورته ولاړه ده چې د هغه قافلې دوړه ختمې شي. د هغې څه وروسته بره کور ته راله کښېنسته. هغې زنانې ته دا معلومات نه و چې دا انتظار به څومره اوږدې شي. کال تیر سو، 2 تیر سو، 5 تیر سو، ورځې راځي، شپې راځي، ګرمۍ راځي، یخنۍ راځي، کله د لوږې زمانه ورباندې راسي، کله څه پیدا کړي، بس د خپل خاوند په انتظار په 4 دیواله کې ناست. د هغې خاوند 10 کاله زمانه تېره سوه، هغه زنانه انتظار کوي. 15 کاله تېره سوه، 20 کاله زمانه تېره سوه. کله کله خبر راسي چې هغه شهید سو، کله کله خبر راسي چې هغه د کافرانو په قید کې دی، کله یو خبر راځي چې کله قافله راځي، دا د قافلې مخ ته ورغلي، د هغې معلومات کوي. لیکن د یوې قافلې د طرفه داسې تسلي بخش معلومات نه ورته کېږي. هغه زنانه ناسته ده، ناسته ده، قرار قرار د هغې په د سر تور ویښتان په سپینوالي باندې بدلېږي. د هغې د ځوانۍ شپې د بوډاوالي حالت ته نږدې کېږي. چې کله د هغې ورځې او شپې تېرېږي، ډېره زمانه تېره سوله. کله خزان راځي، کله بهار راځي، کله شپې راځي، کله کلونه تېرېږي، کله هفتې او میاشتې تېرېږي. غالباً هلته ترکستان کې د مجاهدینو سفر پر مخ روان دی، روان دی، روان. 13 کاله مسلسل اوس، 13 کاله مسلسل چې جهادي سفر روان دی. 13 کاله بعد په ترکستان کې مجاهدینو ته چټۍ ملاو سو. خلکو دا دین داسې په اسانه والله نه دی راغلی، لکه ما او تا چې په کوم نظر باندې ورته ګورو، دین داسې نه دی راغلی چې یو خاوند د یوې زنانې سزي په دیني سفر کې، په جهادي سفر کې، او هغې ته چټۍ 13 کاله بعد ملاویږي چې ته به اوس کور ته ځې. نو ځکه په 2 هجري سنه کې د مدینې څخه دین دې ځای ته راورسېدی. که چیرې هغه دین ته هغې خلکو په دغه نظر کتلی وای، خدا نه خواسته لکه زما او ستا د معاشرې بعض انسانان چې ورته ګوري چې نه زه پر دین باندې تکلیف برداشت شوی سم،
نه د زوی تکلیف لیدلی سم، نه پر دین باندې مال و دولت ته تکلیف رسولی سم، نه پر دین باندې ځان ستړی کولی سم، یو څه نسم کولی. که په دغه اسانه شکل دین و زه یم، که دین زما دی او که نه و زه دین تعلق نه سره لرو، بیا خو زما عقیده دا ده چې 1400 کاله کې به هم دا دین دلته نه وی رارسېدلی. لیکن هغې خلکو بچان قربان کو، هغې خلکو کورونه قربان کو، هغې خلکو زنانې پرې شوې، هغه خلکو د زندګۍ راحتونه پرې شول. نو ځکه په 22 کاله دننه کې دین د ما او تا پورې راورسېدی. عبدالرحمن فروخ ته 10 کاله بعد په ترکستان کې د چټۍ اجازه میلاو سو چې ته به اوس کور ته واپس شي. 10 کاله چې دی د دې خوا تلی د ځوانۍ زمانه و ویښتان تورو، هلته 10 کاله بعد مکمل په سپینه حلیه او په سپینو ویښتانو کې راځي. چې کله 10 کاله بعد مدینې منورې ته راغلی، اتفاقا د ماښام وخت په مدینه راکښېوت. د یو ناولد د بوډا په شکل پر آس پر اوښ باندې سپور دی او زغره جنګي اغوستې ده او توره په لاس کې ده او د مدینې هېڅوک یې نه پېژني. د مدینې په کوڅو کې ګرځي، ماښام دی او د خپل کور اندازه نه ورته لګېږي چې کور مې کوم ځای کې و. د هغې زنانې متعلق فکر اخیستی دی چې هغه زنانه به د چا سره وي، ځکه 10 کاله کې بسته نسلونه بدلیږي. هغې به بله نکاح کړي، زما په انتظار به ناست دی، په هغه کور کې به یې بل ځای وي، چیرې به ډېر وګرځېدی او ټول خلک ورته ګوري. د مدینې په یوه لار وځي، په بله ننوځي، په یوه لار راسي، په بله لار راسي، او بوډا دی، ټول خلک ورته منتظر دي او چاته نور معلومیږي چې دا بوډا څوک دی. او بوډا د خپل کور په تلاش کې دی، هغه دروازه نور معلومیږي چې 10 کاله مخکې زه د کومې دروازې څه وتلی. فلما جن اللیل، چې شپه وغوړېدله، توره تیاره سوله، آرامي سوله، شپه آرامه سوله. د چې ډېر فکر وکړئ، د ډېره فکره څه وروسته یې باره پر یو دروازه ځان برابر کړئ چې شاید 10 کاله مخکې به هغه دغه دروازه و چې زه وتلی وم. د مدینې منورې داسې آبادۍ وې چې هغې کې دروازه هم نشته. باره په دې کور راننوتی، د دې کور په مابین کې ودرېدی. چې د کور په مابین کې ودرېدی، د اوښه سره شروع کېږي، د زغري او د تورې کړپی دی. د دې دروازې څخه دننه چې کومه حجره ده، د دې څخه یو نوجوان راوغورځېدی، سرتور سر د یبلې پښې دی راغلی، هغه بوډا یې در دې غاړه ونیوی. ورته یې بوډا نه شرمېږي، په د بل په کور به اجازه ته راننوځي. دی ورته یې بچې معاف کا، زما دا عقیده وه چې دا زما کور دی، د بل کور نه دی. هغې ډېر په غصه سو، برای داسې ډېر ټینګ دی غاړه کې جټکه ورکه. البوډا حیا نه درته درېږي، یو ځل د بل کور ته راځي، اوس دا وایي چې دا زما کور دی. ورته اوس دې په دې شپه کې قاضي ته پېښوم. هغه نوجوان ډېر په غوسه کې دی، هغه بوډا ډېر زارېږي، هغه نوجوان ډېر په جوش کې دی، هغه بوډا ډېر عاجزي کوي. ورته بچې بس ما څه غلطي وسوله. دوی په دې جنجال کې سره اخته دي. د خونې د کړکۍ نه څه هغه زنانې ورته وکتل. د هغه زنانې چې پر دې بوډا باندې نظر ولګېدی، 10 کاله دماغ شاته ولاړ. برای د خولې څه یو چغه وختله. د هغه ځوان نوم ربیعه دی. ورته یې ربیعه، ورته یې ظالمه د پلاره سره په جګړه اخته یې. ورته دا هغه بوډا دی چې 10 کاله ما د دې لپاره په 4 دیوالو کې انتظار کړی دی. ورته دا ستا پلار دی چې د کوم چا څه ته پیدا شوی، هغه دغه سړی دی چې د کوم چا په خاطر باندې زما د سر تور ویښتان سپینوالي ته ورسېدو، د هغې په انتظار کې زه ناست وم، هغه دغه سړی دی. هغه زنانه په منډه ورله راغله. هغه نوجوان چې دا واورېدو، نو هغه نوجوان د دې بوډا په پښو کې ور پرېوتی. هغه بوډا یې پر پښو باندې مچ کړي. هغه زنانې او هغه نوجوان هغه بوډا در لاس ونیوی، بری راوستی، خپلې حجرې ته کښېنه. شپه تېره سوله، شپه ټوله په کارګزاري کې سره تېره سوله. زنانه بوډا ته وایي چې تا څنګه شپې تېرې کړې، بوډا زنانې ته وایي چې پر تا څنګه وختونه تېر سو.
چې کله شپه تیره سوه سهار د مسجد نبوي څه اذان اوس هغه بوډا چونکې د پیغمبر علیه السلام عاشقان خلک هغې ساروختي رالی د پیغمبر علیه السلام زیارت له پر زیارت ولاړ دی یو شعر وایي فی حالة البعد كنت روحي ارسلها تقبل الارض وهي نائبة عني ای د الله رسوله زه ډېر لرې تللی وم زما د لرېوالي په حالت کې به زما روح سهار ماښام ستا قبر له راتلی او ستا پر قبر باندې به طواف کوی وهذه دولة الاشباح قد حضرت ورته د الله رسوله دا دولت ماته الله بیا عظیم په لاس راکړي چې ژوندی در دې قبر راورسېدم چې کله سلام وکړې په مسجد کې کښېناستې لمونځ یې وکړې د لمانځه څه وروسته د بوډاوالي په وجې نظر ډېر کمزوری سوی دی مسجد نبوي کې په میراب کې یو محدث کښېناستی نوجوان محدث دی بېشماره شاګردان ورته کښېناست هغه محدث حدیث وایي دا شاګردان یې سره نقل کوي بوډا چې هر څومره پر دې تندي لاس ورته ونسي نظر یې در محدثه نه رسېږي چې دا څوک دی د یو طالب پر څنګ باندې ناست دی باره ورته بچې دا محدث څوک دی هغه طالب باره د بوډا ته وایي بوډا د مدینې نه یې دی ورته وایي بچې د مدینې یم خو مدینې له ډېر وروسته راغلی یم هغه طالب چونکې د استاد سره ډېر محبت دی ماره ورته بابا دا امام ربیع دی دا نن د ټولې مدینې استاذ کل دی د دې غوندې په مدینه کې بل څوک نشته دا د امام ابو حنیفه استاذ دی دا د امام مالک استاذ دی دا د سفیان ثوری استاذ دی دا د عبدالله بن مبارک استاذ دی دا ټول محدثین داسې په جذبه ورته ویل د بوډا په دې سر خلاص و چې دا زما هغه بچی دی چې د شپې کوم ماله مخله راغلی و باره بوډا وژړل بارول بچی لم لم تنتسبه الی ما ته دې ولې نسبت نه وکړې چې دا د چا بچی دی پلار دی ولې نه راوښوي چې پلار یې څوک دی هغه طالب ورته بوډا دا د یو مجاهد بچی دی چې هغه 13 کاله مخکې د ترکستان په غزوه کې غرق تللی دی هغې د ترکستان په غزوه کې ورک دی دا د هغه مجاهد بچی دی نو هغه بچی هغه بوډا رالی کور ته چې رالی زنانې د شپې د خپل بچی حال نه ورته وایي چې سهار دی هغه په خپلو سترګو وویني ماره ورته بوډا چې کله ته رخصتېدلې هغه زنانې ورته وایي تا ما ته یو څه پیسې کښېښوې ما په هغه پیسو باندې د دغه بچي تربیت وکړې نن تا په خپله په مسجد نبوي کې ولیدې ورته بوډا هغه پیسې ډېرې درته محبوبې دي که دا بچی دی ورته زما د الله په ذات قسمې زنانې چې زما په دې یو لاس کې تا لمر رایې شوی په دې بل لاس کې د سپوږمۍ رایې شوی زه به دومره خوشحاله نه وی لکه دا بچی الله زما په نصیب کړی ما درته ویل امام ربیعه د ټولې مدینې استاذ کلو د هغې تربیت چا وکړي د هغې تربیت مور وکړي د هغې پلار 13 کاله مسلسل غیر حاضر ځکه مور و پلار باید د بچانو بهترین تربیت وکړي او د دې خپلې نوي نسل حفاظت وکړي او د مدرسو ابتدایي ورځې دي د هغې د داخلو ورځې دي په کار دا د خپل بچان د مدرسو سره اشنا کی د قرآنی فضا سره اشنا کی د خپل نوي نسل د حفاظت لپاره زموږ سره یقینا د مځکې پر مخ باندې واحد لار ده د قرآن کریم تربیت